په استانبول کې د اتاتورک قلا ده او دغه قلا چې ده دا اوس په تاریخي ابداتو کې راځي. په دې دیوال باندې د اتاتورک مختلف عکسونه لګولي چې په مختلفو وختونو کې اخیستي وو. دلته له غازي امان الله خان سره هم د هغه د ملاقات او د هغه د ناستو عکسونه هم وو. اوس دلته افغانانو ماته ویل چې هغه عکسونه اوس لرې کړي دي او اوس دا نور عکسونه چې د جشنونو کې اخیستي یا یې په نورو برخو کې اخیستي هغه یې لګېدلي دي او تر څنګ یې د چې چا سره ملاقاتونه کړي هغه عکسونه یې اخیستي دي. او دغه یو مشهوره قلا ده چې دننه نظامي دی، اوس وایي دننه اجازه نه ورکوي ملګرو ویلي. نو دلته چې دی د هغه مختلفه نوع عکسونه لګېدلي دي. دغه یې دروازه ده او دا دروازه اوس بنده ده، دننه څوک نه ور پرېږدي او ډېر په زړه پورې عکسونه پکې لګېدلي دلته او ډېر پخواني دي. 1929 اخیستی. دلته یې لیکلي دي چې کاظم مزلب او فتنانا په نوم باندې داسې شی لیکلي څوک به وي نو دا 1929 دی. یعنې په دې معنا چې د هغه د هر کال عکسونه یې پکې لګېدلي دي. د هغه د ټول حکومت دا یې د کښتۍ د جوړولو دی او د هغه یو شمېر کړنې یې دلته تصویر کړي دي. دلته هم دی لګیاو دی معلومات ورکوي. دا دیوالونه یې که څه هم زاړه دي خو دوی د ساتلو هڅه کوي ځکه چې دا د غره بغل دی، د پاسه پې غر دی، نو طبیعي ده چې ځینې تخریب به رامنځته کېږي. نو دغه په زړه پورې ویډیو وه زما لپاره دا دی په زړه پورې بیا مې ویلې راځئ له تاسو سره هم شریک کړم. نو دا د مختلفو کلونو دي. دلته بیا کال هم لیکلی او په ترکي ژبه باندې لږ معلومات هم ورته لیکلي دي. نو دا د ژوند کیسې دي او اتاتورک چې دی د دې خلکو لپاره اتل دی. اوس هم د ده ورځ لمانځي او اوس هم خلک غواړي چې د احترام په خاطر باندې جمهوریت ولمانځي او سره له دې چې اتاتورک د اوسنیو ځینې واکدارانو سره ډېر موافق نه دی خو دی بیا دا خلک ورته د خپل اتل او قهرمان په سترګه ګوري. او اوس یې هم قلا شته دی او دا قلا یې او د ده کړنې ولس ته د ښودلو لپاره د خلاص نیت له مخې ښودلې دي او دلته په دې دیوال باندې لګولي دي.